د دریو کالو ماشوم چې دی نو یو ګاونډي لګېدلی او ډېر په بې دردۍ باندې وژلی دی، ډېر په بې دردۍ د دنیا نه رخصت کړی دی. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ. دې سیټ ته به تاسو ته ماشوم ښکاري، د دې نوم عبدالله دی او د دې یو ګاونډي و چې هغه شرابي و او هغه چې دی نو بدکاره و او ډېر خراب انسان و. او دې هلک نوم عبدالله دی، د دریو کالو ماشوم دی، ځکه چې د دریو کالو ماشوم چې دی نو نه په دښمنۍ پوهېږي، په هېڅ څیز باندې نه پوهېږي. او دغه نشهیي لګېدلی دی او دا عبدالله چې دی نو دی یو ځنګل ته وړی، په ځنګل کې په چړو باندې والی دی او د دنیا نه رخصت کړی دی. بیا په دغه ځنګل باندې څوک چې دی نو تېرېدل، نو دغه ماشوم یې ولیدلو. کله چې دا ماشوم ولیدلو نو د کلي خلکو ته یې وویل چې داسې یو ماشوم چې دی نو چا په بېدردۍ باندې ختم کړی دی، چا په چړو باندې والی دی، که د چا ماشوم یې نو راشئ دره وړئ او هغه چې دی نو اوس د دنیا نه رخصت شوی دی. چې کله هغه پلار له وړی دی که نه، دا د پلار چې دی نو یو زوی و او نور بچي هم نشته دی. هغه چې دی نو ډېر زیات په ژړا باندې ژاړي. یا د سیټه به تاسو ته تصویر د پلار ښکاري او د ماشوم تصویر به ته هم ښکاري. هسې په دې ویډیو کې زموږ مطلب او مقصد دا دی که نه چې دې ماشوم څه ګناه کړې وه. که مور و پلار یې او یا مشرانو یې څه دښمني وي د ګاونډیانو سره یا څه مسله وي، نو دې ماشوم څه ګناه کړی و. دا خو د دریو کالو ماشوم و، دا خو د هېڅ نه هم نه و خبر، نه د دښمنۍ نه خبر دی، نه د نورو حالاتو نه خبر دی، دا خو په هېڅ باندې هم نه پوهېږي. چې دې راوړ او په بېدردۍ باندې چې دی نو په یو ځنګل کې شهید کو او هغه یې د دنیا نه رخصت کو. چې څومره کسان مې وړئ ګورئ که نه، کوشش کوئ که پکار ده چې دې کس ته چې دی نو سزا دې میلاو شي، دا دې پسې هم د دنیا نه رخصت شي چې بله ورځ د بل یو کس داسې کارونه نه کوي. ملګرو بله خبره دا ده که نه چې که چېرته مشران دښمني کوي، نو هغه زور د کشرانو نه مه وباسئ. چې که چېرته تاسو غواړئ که نه چې تاسو مشرانو چې دی نو د یو بل سره لانجې کونجي او هغه تاسو وغواړئ چې تاسو کشرانو له زور ورکوئ. د دریو کالو ماشوم ګناه څه وه چې هغه یې دومره په بېدردۍ باندې ووژله. ملګرو دا یو واقعه راغلې وه په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه، خو اصل حقیقت یې دا دی چې یو ګاونډي لګېدلی و او خپل دا ماشوم یې چې دی نو دی وړی و او په ځنګل کې په بېدردۍ باندې د دنیا نه رخصت کړی و. ملګرو چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ که نه، ضرور یې شیر کړئ چې دې عبدالله دې پلار ته چې دی نو ضرور انصاف میلاو شي، ځکه چې بله ورځ د بل کس داسې کیسې نه کوي، بله ورځ د بل کس نه لګي او داسې ماشومانو څخه به دومره زیاتې نه کوي. ملګرو دې سیټه به تاسو ته ماشوم ښکاري دی په بېدردۍ وژلی دی. ښه غوندې کامنټ ضرور وکړئ، د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ.